اشرف غني سره د محمد نبی او اصغر ګډ انځور خپرول د هیوادوالو هرکلی خو د طالب پلویانو ګواښ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي محمد نبی او اصغر ستانکزي پر خپل ټویټر له ښاغلي غني سره ګډ عکس خپور کړی دی چې د هیوادوالو مثبت او منفي غبرګونونو سره مخ شوي. کبیر حقمل لیکلي دا د هیواد یو اتل لوري لخوا د جمهوریت ملاتړ او د ترهګرۍ او وحشت رټل په ګوته کوي. ولسمشر غني له خپلې ټولې ملنګۍ تنهایي او جفاو سره چې خپلو پردیو ورسره وکړي لا هم د میلیونونو افغانانو ایډیال مشر دی. طالب که د حق او باطل ناره کوي ټوپک د کیږدي د خلکو زامنو ته د واسکټونه نه ور اغوندي او تر خپل مدیریت لاندې د ټاکنو زمینه برابره کړي. که یې هر مشر له ولسمشر غني وګټله بیا موږ د ټاکنو نوم نه اخلو. خبریال سمی یوسفزی لیکلي د افغان کرکټ ټیم لوی ستوری محمد نبی ډاکټر اشرف غني سره د خپل عکس په خپرولو د طالب تر اختیار لاندې د کرکټ لوبې راتلونکی په خطر کې اچولی. خو کرکټ لوبغاړي چې جنرال موبین لخوا ګواښل کیږي د ملي ټیم لوبغاړي بله لاره نه لري چې د خپل زړونو بړاس په داسې عکسونو خپرولو وباسي. سیاسي فعال ببرک عمر لیکلي هر انسان خپل شخصي ازادي لري. هر انسان د انتخاب حق لري اما بعض انتخابونه محدودیتونه او حساسیتونه لري. اشرف غني یو متنازعه شخصیت دی. د کابل له دیوالونو او ټول افغانستان له ودانیو یې انځورونه محو او پاک شول. د غني له انځورونو سره د اوسني حکومت حاکم خلک حساسیت لري. د غني پر وړاندې جګړه کړې د غني سره خبرو ته حاضر نه وو. نو محمد نبی ته څه پیښه ده چې د اشرف غني انځور پر خپل پروفایل ځړوي؟ آیا محمد نبی یو عادي فرد دی که د کوم غبرګون سره مخ بیا تاسو څه کولی شئ؟ خو بلخوا بیا یو شمېر طالب پلو ورته ګواښ کړی چې دا کار به ورته ګران تمام شي. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.